نن چهارشنبه د 1401 هجري شمسي کال د سنبلې د میاشتې 13مه نیټه د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د شنې جامې په سیمه کې د شهیدانو د هدیرې سره یوه ماشومه نجلۍ د کورنۍ د نه پاملرنې او د برمې د سر د نه پټولو په صورت کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا پیښه نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې رامنځته سوه. موږ هم د پیښې د څرنګوالي په موخه یادې سیمې ته ولاړو ترڅو معلومه کړو چې ولې اکثریت وخت ماشومان ژورو څاګانو ته لویږي. کله چې سیمې ته رسیږو وینو چې د هلمند ولایتي ادارې له لوري تخنیکي ټیم سیمې ته رسېدلی و ترڅو برمې ته لوېدلې 3 کلنه ماشومه نجلۍ وژغوري. د ماشومې نجلۍ برمې کې پاتې کېدل 15 ساعته دوام وکړ او د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د انجینرۍ تخنیکي ټیم په هڅو یا د ماشومه د برمې څخه راوایستل سوه او تر ایمرجنسي روغتون پورې د رسېدو په حال کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د یادې سیمې اوسیدونکي د سکون راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې اکثره د کورنیو مشران په خپلو ماشومانو پام نه کوي او د خپلو برمو سرونه نه پټوي، نو له دې کبله یې د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کیږي او ژورو څاګانو ته لویږي. دا اکثره پیښې دی د هلمند د خلکو بېغورۍ له وجې څخه. کله خلک نه بېغوري کوي د برمې سر نه پټوي او هر دا پیښه داسې چې یوه پیښه په زابل کې پیښ شوله، په نوزا کې دا پیښه وشوله، په هر منطقه کې د خلک د بېغورۍ د وجې څخه خلک برمې ووایي سر یې پټ نه کړي. جریان داسې سوی دی چې وروره دا برمه چې ده کوچنی ماشوم دی، 2 کالو نجلۍ ده ښه، نو کوچنی دی کله چې د برمې خوله له څپاته وي حتما ورلوېږي. کوچنی خو دې په دې نه پوهېږي زه برمې ته لوېږم یا خوږېږم یا ورته لوېږم. او دویم مې ټولو خلکو ته دا توصیه ده چې وروره خپل د برمو خولې وساتئ، خوندي یې کړئ. موږ به هم د جنجال خلاص شو، به هم د غمو ته کړئ. بل لور ته بیا د هلمند ولایت د والي ویاند او د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر مولوي محمد قاسم ریاض پیښه سکون راډیو ته تایید کړه او زیاته یې کړه څو ورځې وړاندې هم ورته پیښه په کجکي ولسوالۍ کې رامنځته سوې وه. نوموړي یادونه وکړه چې د کورنیو چارو د وزارت ته رالیږل سوي مکتوب سربیره چې خلکو ته ابلاغ سوی هم دی ورته پیښه رامنځته کیږي. د له خلکو غوښتنه وکړه چې د خپلو ماشومانو ساتنې ته پاملرنه وکړي او د څاګانو سرونه خلاص پرې نږدي. څو وخت وړاندې د وزارت د مکتوب په اساس همدارنګه د ولایت مقام د هدایت په اساس یو لوړپوړی باصلاحیته پلاوی وټاکل شو. هغه پلاوی ټولو ولسوالیو ته د هلمند ولاړی، هلته د مسؤلینو سره خبرې وکړلې تر څو د ولسوالیو خلکو ته جدي خبرداری ورکړي چې خپل د برمو سرونه پټ کړي چې بیا داسې غمجنې پیښې رامنځته نه شي. خو په تعصب سره باید ووایو چې کله ناکله بیا هم داسې پیښې رامنځته کېږي چې دا د خلکو غفلت دی چې وروستی هغه نن نادعلي ولسوالۍ کې په دشت سیمه کې یوه 3 کلنه ماشومه د برمې څاته لوېدلې وه چې د مسؤلینو د ډېرو هڅو سره راوایستله سوه، خو د کوما په حالت کې وه چې کله روغتون ته ورسول سوه ساه یې هلمند نادعلي ولسوالۍ کې داسې مهال یوه 3 کلنه ماشومه برمې ته لوېدلې او وروسته یې ژوند له لاسه ورکړی چې څو ورځې وړاندې د هلمند کجکي ولسوالۍ خنچکاک سیمه کې هم یو 15 کلن ماشوم ژورې څاته تر لوېدو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړی. محمد اسماعیل وفا، سکون راډیو.